د انقلاب انځور دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډیر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې، 14مه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى، اما بعد. محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله بیاست. زه به ډېر ځورېدم. مولوي عزت الله مخلص د پکتیا ولایت د زمرد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. مخلص صاحب د حق د لارې یو زړور او نه ستړېدونکی سپاهي دی. مخلص صاحب نه یوازې د نظامي ډګر تکړه مجاهد دی، بلکې د دې ترڅنګ یو پیاوړی لیکوال او شاعر هم دی چې د نظامي فعالیتونو ترڅنګ یې فرهنګي میدان هم فعال ساتلی دی. مخلص صاحب تر فتح وړاندې لاندني مسؤلیتونه سرته رسولي دي. د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ مرستیال نظامي مسؤل، د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ولسوال، د نادرشاه کوټ ولسوالۍ نظامي مسؤل، د خوست ولایت د عمومي قطعې مسؤل، د ځاځي میدان ولسوالۍ نظامي مسؤل، د صبروي ولسوالۍ نظامي مسؤل، د پکتیا ولایت د مرکز نظامي مسؤل، د خوست ولایت د مرکز نظامي مسؤل، د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ نظامي مسؤل. له فتح وروسته د څمکنیو ولسوالۍ ولسوال، نوموړی اوس مهال د وزې ځدرانو ولسوالۍ د ولسوال په صفت دنده مخته وړي. مخلص صاحب خپله جهادي کارنامه په دې ډول راسره شریکه کړه. د خوست ولایت ضربچیانو به ملکي وګړي شهیدانول او ډېر وخت به یې شپني عملیات کول. یوه ورځ مو له ملګرو سره پلان برابر کړ چې دوی ته سم درس ورکړو. زه په 2013 میلادي کال کې د صبروي ولسوالۍ نظامي مسؤل وم. ضربچیان او د دوی خارجي همکاران به صبروي ته ډېر راتلل. یوه شپه مو کمین ورته ونیوی. له خوست بازار څخه چې صبروي ته عمومي سړک راغلی، یو بازار د خولبسات په نامه دی. له هغه نه لږ وړاندې خټکۍ کلي ته نږدې مو ضربچیانو ته کمین برابر کړ. سخت جنګ مو پرې وکړ. لومړی موټر مین وواهه، په دې کې امریکایان وه. جنګ نږدې 1.5 ساعت دوام وکړ. دوی نور پر سړک نه سوی تم کېدلی، لاندې کلي ته کښته سول او هلته د ولسي خلکو پر کورونو وروختل. ښځې او ماشومان او سړي یې تقریبا 10 کسان یې په ډېر وحشت په شهادت ورسول. په دوی کې یو سړی تازه له سعودي راغلی و. زه به ډېر ځورېدم چې دښمن د خپلې ماتې د پټولو لپاره اوس پر ولسي خلکو بریدونه کوي. له دې څخه شوبلې او جسدونه پاتې وه. سهار چې کلیوال ورتلل، سپو د دوی پر جسدونو شروع کړې وه خوړل یې. شوبلې یعنې ټانګونه یې له کاره وتلي وه. کلیوالو ټوټې ټوټې او په ګباړ کې خرڅې کړې. له دوی څخه کمپیوټر او کامرې هم پاتې وې. هغه زموږ لاسته راغلل چې په هغو کې زموږ لپاره مهم معلومات وه. دوی په خپله اعلان وکړ چې موږ ته د 23 تنو ضربچیانو او 8 امریکایانو تلفات اوښتي دي. دوی چې راغلي وه تقریبا 1.5 سل موټر وه. د ورځې په جریان کې ذبیح الله مجاهد د مهم خبر په نامه خبر خپور کړ چې هغه هم همدا تلفات تایید کړل. موري، د امریکایي اشغال په مقابل کې افغانانو ډېرې قرباني ورکړي دي. داسې کورنۍ هم سته چې د کور ټول غړي یې قرباني سوي دي. مولوي عزت الله مخلص د یوې مجاهد کورنۍ د قربانۍ کیسه راسره شریکه کړله. ډاکټر صاحب عبدالمجید د پکتیا ولایت د اریوب ځاځي ولسوالۍ د علي سنګیو سیمې اوسېدونکی دی. ډاکټر صاحب عبدالمجید ډېر مخلص سړی و. مجاهدین به چې زخمیان سول، نوموړي به ځان ورساوه. د مجاهدینو تداوی به یې کوله. له همدې امله ډاکټر صاحب دښمن ته مطلوب سو. د دوی له کور سره نږدې د غلامي ادارې پوسته هم وه. دوی له دې پوستې ډېر په تکلیف وه. د ډاکټر صاحب یو زوی استشهادي برید وکړ، یو بل زوی یې درون وویشت او شهید سو. د ډاکټر صاحب زوم نور الله توپان مشر مجاهد و.
اشغالګرو او داخلي ګوډاګیانو ته ډېر مطلوب و. د توپان د نامه په اورېدو به دښمن لږ زیاده. امریکایانو دی تر سخت څار لاندې نیولی و. مجاهد قومندان توپان د دښمن د ډرون ګزار هدف وګرځېد او شهید سو. ډاکټر صاحب له خپلې کورنۍ سره د زوم جنازې ته ولاړی. د هغې خوا چې بیرته خپل کور ته راتلل، د ډاکټر صاحب لمسی د شهید توپان زوی په خپله ډاکټر صاحب، د ډاکټر صاحب میرمن او لورانې ټول په یوه موټر کې سپاره وه. کور ته نږدې د امریکایي ډرون برید ښکار او ټول په یوه ځای شهیدان سول. بیخي سوځېدلي وه. مخلص صاحب وویل د ډاکټر صاحب یو بل بچی د هاشم خان حیدر په نامه دی. له هغه سره د دوی د شهیدانو حجرې ته ولاړم. د دوی د کورنۍ شناختي داسې لیکلې وه: شهید پلارجان، شهید مورجانه، شهید استشهادي ورورجان، شهید ورورجان او شهید خورجانه. دا شناختي چې مې ولوستلې بیخي سخت را باندې تمامه سوه. په ژوند کې مې داسې حجره نه ولیدلې. د هاشم خان حیدر د نږدې دوستانو د شهیدانو 40 قبرونه وه چې سپین بیرغونه پرې رپېدل. د لوږې انتها. په عباداتو کې جهاد لوړ او بهتر عبادت دی. بهتري یې په سختیو کې ده. په جهاد کې لوړې ژورې راځي. په شرکلن جهادي دور کې مجاهدینو ډېرې سختۍ ورګاللې. امریکایي اشغالګرو بېلابېلې برنامې پیل کړې وې. یوه پروژه او برنامه یې داعش یعنې خوارج وه. له داعش سره جګړه د امت د ناصر ختمول دي. مولوي عزت الله مخلص د جهادي دور د سختیو یوه کیسه راته وکړه. 2019 میلادي کال و. مجاهدین ننګرهار ته د داعش یعنې خوارجو جنګ ته روان وه. زه د پکتیا د مرکز نظامي مسؤل وم. مشرانو احوال راولېږه چې سپینې شګۍ ته راسه او د مجاهدینو قطعه هم د سره راوله. زه له ملګرو سره ورغلم. د مشرانو لخوا ماته بزرګه څوکه سیمه وسپارل سوه. راته وویل سول چې ته مو دغه ساحې ته ټاکلی یې. زه نه پوهېدم چې دا ساحه به څنګه وي. شیخ صاحب نقیب الله عزیزي د سپین غره دغې خوا ته مسؤل و. بس حرکت مو وکړ. په سپین غره کې مو لارې جوړې کړې. پر سپین غره باندې ورکښته سولو. 3 ورځې 3 شپې وتې چې داسې لاره ورباندې ورغلو چې بیرته پر هغه لاره باندې راتګ ناشونی و. خوراکي مواد مو خلاص ول. له شا مو اکمال نه کېده. له مشرانو سره مو اړیکې پرې سوي وې. مخابرو کار نه کاوه. ټول غرونه وه. ملګري سخت ستړي وو. له ډېرې لوږې یې وینې راوګرځولې. نور څه په لاس نه ورتلل. واښه مو خوړل. تقریبا 40 ملګري را سره وه. شپه وه. ملګرو ته مې وویل تم کېږو نه، مزل به کوو. په همدې شپه د خوارجو سیمې ته ننوتلو. یوه کور ته ورغلو. په دې کور کې ډېر مال ولاړ و. د کور له ترشتنه څخه مو پوښتنه وکړه داعش یې؟ ویې ویل هو. له مجبورۍ له داعش سره ثبت یو. که ځان له داعش سره ثبت نه کړو موږ به نه پرېږدي. مالونه راڅخه وړي. ورته ومې ویل دا 3 ورځې کېږي ډوډۍ مو نه ده خوړلې. روپۍ به درکړو. ډوډۍ را برابره کړه. 3 پسونه یې راته حلال کړل. ډوډۍ راته برابره کړه. هلته مو ډوډۍ وخوړله. د کور ترشتن ته مو روپۍ ورکړې او څه ډوډۍ مو له ځانه سره راواخیستله. چای هم راکړې. وچ چای چې یو ځل استعمال سي بیا ایستل ویږي. موږ به 8 ځلې استعمالولې. لومړی یعنې بزرګې څوکې ته ورغلو. هېڅوک پکښې نه وه. تازه لاندې خپلو کورونو ته ښکته سوي وو. منظمې پوستې وې. وسلې هم پکښې پاتې وې. منصوري غونډۍ ته ورغلو. هلته هم هېڅوک نه وو. کول سر سیمه هم همداسې ډول ونیول سوه. دا 3 مهم ځایونه مو له داعش څخه ونیول. مولوي رحم الله د حلقې مسؤل و. هغه له ډېرې خوشحالۍ څخه هوایي ډزونه وکړل. د الله تعالی شکر یې ادا کړ چې لله الحمد مهم ځایونه مو له تلفاتو پرته ونیول سول. دا داسې ساحه وه چې تقریبا 5 کاله داعش پکښې کې وه. بزرګه څوکه ډېره لوړه او مرکزي ساحه وه. د سپین غره په لمنه کې 14 ولسوالۍ د داعش تر ولکې لاندې وې. مجاهدینو ټول ساحه ورڅخه پاکه کړه.